درنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه مهم او خوشحالي خبر. کورونا وایروس یو نیم کال وروسته لومړی ځل مسلمانانو ته په مسجد الحرام کې د ټولنیز واټن له مراعاتولو پرته لمونځ ادا کوي. په مکه المکرمه کې د کورونا وبا خپرېدو مخنیوي لپاره په مسجد الحرام کې لګول شوي بندیزونو کې نرمښت راغلی او د ټول ظرفیت سره عبادت کوونکي ته ورتګ اجازه ورکړل شوې ده. په مسجد الحرام کې ښه نښې هم لرې کړل شوې چې د ټولنیز واټن ساتنې لپاره لګول شوي وي او اوس مسلمانان کولی شي د مخکې په څېر مسجد الحرام کې د یو بل څنګ تر څنګ لمونځ ادا کړي. بل لور ته لمونځ کوونکي باید مسجد الحرام ته له ننوتلو مخکې په بشپړه توګه واکسین شوي وي او ماسک وکاروي. د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت تېره جمعه وویل په هیواد کې د کوویډ 19 ناروغانو شمېر له کمېدو او دغه راز د خلکو واکسینولو بهیر کې له پام وړ پرمختګ وروسته د یکشنبې له ورځې د کورونا مخنیوي بندیزونو کې نرمښت راولي. د سعودي عرب د ټولټال نفوس 80 سلنه وګړو ته تر اوسه پورې د کورونا مخنیوي واکسین ورکړل شوی دی. د کورونا وبا له خپرېدو وروسته په مکه مکرمه کې د مذهبي مراسمو ترسره کولو لړ کې هم یو شمېر خنډونه راپیدا شوي وو. د حج مراسمو کې چې معمولا د نړۍ له لر او بر پکې میلیونونه کسان ګډون کوي، د ګډونوالو شمېر یوازې 100,000 کسانو ته راټیټ شوی و او محدود شمېر حاجیانو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې وه. تیر کال د کورونا وایروس مخنیوي لپاره سعودي عرب بهرنیو حاجیانو ته اجازه ورنکړه چې مراسمو کې ګډون وکړي او یوازې په هیواد کې دننه یو شمېر کسانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې د حج مراسمو کې ګډون لپاره مکې مکرمې ته ورشي. د دې ترڅنګ یو شمېر هیوادونو کې چارواکو په روز کال د حج مراسمو له پیلېدو مخکې ویلي وو د کورونا وایروس له کبله به خپلو حاجیانو ته اجازه ورنکړي چې مکې مکرمې ته سفر وکړي. دوستانو زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.